حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داسې بهترین انسانو د خپل بادشاهۍ باوجود هغه دونه کرامات والو کنه کرامات یې وسوي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې ورځ مقبرې ته تللی و مقبرې ته تللی و هلته السلام علیکم یا اهل القبور آواز یې وکړ ای قبرونو والا په تاسو باندې سلامتي ای او بیا یې اخبارکم ما عندنا وایي ای قبرونو والو وایي ستاسو ته زمونږ د طرفه یو خبر زه در کوم ستاسو خبر دی او مونږ سره دی زه تاسو ته در کومه هغه دا دی چې ان نساءکم قد تزوجنا چې ستاسو چې کومې بیبیانې وي ستاسو نه پاتې شوې هغې خو نور مړونه کړي دي ځان له نور ودونه یې کړي دي د نورو خلکو سره یې واده وکړو قبرونو والا ته او ودیارکم قد سکنت او ستاسو چې کوم کورونه دي په هغې کې خو نور خلک اوسېږي اوس او بیا ورته و اموالکم قد قسمت او ستاسو مالونه هغه تقسیم شوي دي په خلکو کې نو د هغې طرفه یو غیبانه آواز ورته راغی د مقبرې نه غیبانه او څه یې ورته چې اخبارنا ما عندنا زمونږ سره هم خپل خبر دی ای عمره یا عمر اخبارنا ما عندنا زمونږ سره خپل خبرونه دي هغه دا دي چې ما قدمناه فقد وجدناه مونږ چې کوم څیزونه مخکې اعمال لیږلي د خپل ځان دپاره نیک اعمال د هغې ثواب مونږ ته میلاو شو وما انفقنا فقد ربحناه او کوم څیز چې مونږ د الله د رضا دپاره خرج کړی نن یې مونږ ته د ګټې پته ولګېږي چې څومره ګټې ده قبر ته چې رالو پته راته ولګېږي چې ګټې څومره ګټه ده او بل تخلفنا فقد خسرناه او کوم څیز چې مونږ په دنیا کې پرېښودو هغه سره مونږ تاواني کړو د دنیا هغه څیزونه تاواني کړو او کوم چې مونږ د الله د رضا دپاره خرج کړی یا مخکې خپل اعمال لیږلي دي هغې کې مونږ ګټه وکړه هغې کې مونږ ګټې واله شو نو د هغې ځای ګټه وایي څه ده په دې کې د الله جل شانو دپاره ته یو کار وکړي یا د الله جل شانو د رضا دپاره خرج کړي او صرف تاوان مونږ ته په هغې کې میلاو شو کوم چې مونږ وروسته پرېښي دي یو بل قبر دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کرامات خلکو اورېدلي وو چې حضرت عمر آواز وکړو په مقبره کې او یو غیبانه آواز ورته راغی یو نوجوان قبر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ول راغی که نه نوجوان قبر ته وی که نه ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې د الله جل شانو دپاره ویرېدو هغه ته ډبل جنت میلاویږي څه ورته میلاویږي ډبل جنت آیت مبارکه د سورة رحمان د غیبانه آواز دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته شوی و وی ای عمره آواز چې یا عمر قد اعطانیهما ربي فی الجنة مرتين دا ته چې څنګه ډبل جنت یادې الله جل شانو ما هغه شانتې راکړی دی نوجوان ورته څه وي د قبر نه ورته آواز وکړو داسې هغه خلکو ته کېږي چې هغه کرامات والا خلک ما ورته ته خو نه کېږي که نه چېرته شوی دی ته حمزه داسې شوی دی نه دی شوی دا کرامات والا خلکو ته کېږي اول کرامت ته حضرت عمر رضی الله تعالی ډېر زیات عجیب و حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی زوی دی هغه وایي زما بابا چې به د خولې نه لا خبره نه وایستې هغه شانتې به وه د مستقبل باره کې به یو خبره وکړه چې داسې به کېږي او هغه شان به وشوه ګورې نه حضرت عمر رضی الله تعالی د نبي علیه السلام په دور کې تاسو ته ما وي کم مرید کم شاګرد چې هغه د خپل استاذ او د خپل پیر د مخې خپل استاذ او خپل پیر متاثره کړي پوه شي دا شاګرد ډېرې مرتبې واله دی او دا مرید ډېرې مرتبې واله دی داسې مې ورته ویلي حضرت نبی علیه السلام موجود دی نبی علیه الصلاة والسلام له حضرت عمر راغی یا رسول الله ستا د بیبیانې تا سره ناست دي که نه نو د صحابه کرام ستا خواله راځي او بار د بانډون هم پکې خلک راځي نو دوی خو نورو ټیک دي پرده کې دي او دا مخې ښکاري نه که دا مخې پټ کو ښه به نه وي نبي علیه الصلاة والسلام ته د نبي علیه السلام بیبیانو کې یو څو بیبیانې وې هغې له قار ورغې حضرت عایشې رضي الله تعالی عنها وی ای عمره ستا زمونږ په کور کې کار نشته وایي ستا زمونږ په کور کې کار نشته چې دا وي که نه هغې ټیک ته زه به څه ووایم په دې کې الله جل شانو آیتونه نازل کړه چې نبي علیه الصلاة والسلام ته د خپلو بیبیانو ته او د مؤمنانو چې کومې ماشومانې زنانه دي هغې ته دا خبره وکړه چې یدنین علیهن من جلابیبهن چې عمر ټیک خبره کوي مخونه دې پټوي عمر ټیک خبره کوي مخونه دې پټوي ښه د عمر خبره ټیک ده اول آیت مبارکه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک طواف وکړه نه دا مقام ابراهیم چې دی حضرت عمر وی یا رسول الله دی مقام ابراهیم کې 2 رکعاته نفل نه کوو نبی علیہ السلام فرمایل لږ صبر وکړه الله جل شانو حکم نه دی کړی الله جل شانو فرمایل واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی حضرت ابراهیم مقام ابراهیم چې دلته تاسو 2 رکعاته نفل وکړئ عمر ټیک وایي چې عمر به کومه خبره م کوله
په جنگ بدر کې داسې کار شوی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ابوبکر صدیق صاحب نه حضرت عمر صاحب نه مشوره واغسته. حضرت عمر صاحب ورته وایي دا ټول کافر چې موږ کوم قیدیان نیولي دا به قتل کړو، دا اینې به ولې توی کړو چې پته ولګي دا دشمنان دي. اول وایي ما ته دا خپل رشته دار چې کوم تا نیولي دي که نه د مکې دا ما ته حواله کړه چې دا سرونه ودنګوم. ابوبکر صدیق صاحب ورته یا رسول الله وایي معاف پرې کړو. نبی علیه السلام ورته ابوبکر صدیقه وایي ته د ابراهیم علیه السلام ورته کې نرم دلی، او حضرت عمر صاحب ته ته حضرت نوح علیه السلام په شان غوسه کې وي. هغه وایي چې یو هم د سړي بچی نه دی پرې نه دی که نه. پرون ویلي واقعه که نه چې عمر حضرت نوح علیه السلام غوسه شو سوی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیاره، خدای په مخ ته ځمکه یو کافر هم پرې نه دی ټول تباه کړي. بیا طوفان نوح راغی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي ته ډېر سخت مزاج یې د حضرت نوح علیه السلام په شان غوسه دې وکړه. دا لږ بند کړي. خبر دا وه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې بس سوي الله به هغه نازلول. الله جل شانو قرآن مجید سورة انفال کې آیتونه نازل کړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام کسان معاف کړل که نه، مطلب دا دی قتل یې نه کړله. ورا خپل سیسټم چې لسو کسانو د مسلمانانو ته بهر یو سړی لیکل ښایي طریقه به ورته ښایي او دا یو لویه واقعه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه خلک معاف کړل که نه، آیتونه نازل شو. ما کان لنبي ان یکون له اسرى حتی یثخن فی الارض. د پیغمبر دپاره دا د سره جایز نه دي چې هغه کافر پرېږدي په مخ ته ځمکه باندې. د پیغمبر دپاره دا خبره ضروري وه کومه چې حضرت عمر ووي چې دا اینې به یې توی کړو. دا خبره ټیک وه الله وفرمایل. نبي علیه الصلاۃ والسلام سترګو نه اوښکې لاړې. وایي که چېرته د الله جل شانه وفرمایل وایي که چېرته ما چېرته په لوح محفوظ کې دا نه وی لیکلی چې په مشوره کې ما خیر اچولی دی چې تا صحابو سره مشوره وکړه یا نبي علیه الصلاۃ والسلام، نو ما په لوح محفوظ کې لیکلي دي چې کم خلک مشوره وکړي خپل کوشش وکړي او یو فیصله وکړي مسلمانان، نو زه دی په خپل کوشش د وجې نه نیسمه که دی غلطه فیصله مو کې خیر دی. نو که دا ما په چېرته په لوح محفوظ کې نه وی لیکلی نو تاسو ټول له مې عذاب درکړی وی، عذاب به مې درکړی وی. نبي علیه الصلاۃ والسلام په جړا شو. وایي که چېرته الله جل شانو په لوح محفوظ کې فیصله نه وی لیکلی، دا خبره نه وی لیکلی چې مجتهد زه په خپله خطا باندې نه نیسمه، یو کوشش کوونکی زه په خطایه باندې نه نیسم، که دا الله نه وی لیکلی په لوح محفوظ کې. نبي علیه السلام فرمایل نو اوس که عذاب راغلی وی موږ ټول به تباه شوی وی سوا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. حضرت عمر به بچ وی ځکه د هغه فیصله ده کوم چې د الله د کتاب فیصله. نو آیتونه به نو نازل شوي، حضرت عمر به خبر وکړه آیتونه به نازل شو. ډېر ځایونه په قرآن مجید کې دا چې حضرت عمر څه ویلي بس دا ټیک ده، حضرت عمر چې بس وی الله به دا ټیک ده. داسې لوی صحابي و حضرت عبدالله ابن عمر صاحب زما بابا چېرته مې یو خبره نه وه کړې هغه خبره به ټیک وه. داسې حضرت عمر رضی الله تعالی د کراماتو خاوند و، زبردست انسانو. او داسې عجیبه چې یو ځای ته صحابه کرام تللي وو که نه ځنګل ته چېرته تله په سفر باندې، نو وی چې جی حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې وایي چې جی صحابه کرام وایي چې هلته په ځنګل کې ډېر خطرناک ځناور دي، ازمري دي په هغې کې شرمخان دي، موږ به وخوري. حضرت عمر رضی الله عنه لیکل وکړه، یو خط یې ولېږو، هغه یې بند کړو، هغې له یې ورکړه سرمن. وایي ځنګل ته څنګه ورشئ وایي دا خط په ور وغورځوئ، یو سایډ ته به ځنګل نه پاتې شئ تاسو سټی به وکړئ، دا به د شپې ځنګل ته وغورځوئ. وایي ټیک ته امیر المؤمنین. چې کله سبا صحابه کرام لاړه هلته په شپه راله ځنګل نه یو طرف ته خپلې خیمې خښې کړې او بیا ځنګل ته شپې خط ګزار کړو. هغې کې حضرت عمر رضی الله عنه دا لیکلي وو چې ای د ځنګل ځناورو یاد ساتئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ستاسو په دې لاره باندې تېرېږي، خو چېرته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ته تکلیف او نقصان نه رسوي ګینې الله جل شانو به هم تباه او برباد کړي. نو چې دا خط څنګه ور وغورځېدو هغې ته ځناور خو خط نه دی کتلی، ځناور خو په خط نه پوهېږي. د حضرت عمر د خط دومره اثر و چې سبا له خلکو ته صحابه کرامو د ټول ځناور په قطار کې هغه روانو په یو بل پسې او ځنګل یې پرېښودو، ځنګل یې پرېښودو. چا په خط باندې؟ د حضرت عمر رضی الله تعالی په خط باندې. داسې عجیبه واقع مې ته دریای نیل هغه کړې وه که نه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دریای نیل به وچېدو هر کال. د مصر چې کوم دریای نیل کله چې مصر فتح شو د هغې گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې گورنر یې هغه و. نو هلته د خلکو یو رسم و، هغه رسم دا و چې دریای نیل چې به کله وچ شو نو خلکو ته بیا تکلیف و ځکه اوبه به نه وي، د خلکو فصل به هم خرابېدو، نسل به هم خرابېدو، چې اوبه نه وي بیا حالات خراب وي. دریای نیل به هر کال اوچېدو. دا شیطان نه دی، ده به داسې کار وکړه نه چې ده به ورته یو ورخ پې ورته ووو دې اوبو ته،
اوبه به نه راتلې دریای نیل ته، هغه به وچ شو. نو بیا دا شیطان دی له په یو زمانه کې راغلی او چې مال یو چل لازي دا به جاري شي. وایي څه چل دی؟ وایي تاسو یو ښکلې جینۍ وګورئ مستریانو ته یې وي ښکلې یو جینۍ وګورئ هغه سنبال کې او بیا حلاله کې او دې دریاب ته ور وغورځوئ، نو دا دریاب به جاري شي. دا ولې شیطان مشوره ورکړه. بس هغې وي ټیک ده، هغې چې هغه دریاب وچ شو، هغې زنانه ماشومه هغې حلاله کړه سنبال کړې او ور وغورځوله هغې ته، بس دریای نیل جاري شو. دا به سره شیطان هر کال دا چل کو، هلته به ورته وټه وواله، ورخ به ورته ووه، لار به ورته بنده کړه اوبو ته، او بیا به دي خو هغه رسم یې وله جوړ کړی لکه زموږ چې څنګه په تعویض باندې یقیني. صحیح ده، غلط څیز هم واچوي لاس ته، هغه څیزونه واچوي تور تور که نه، دا ناروا دي. ګورې نبي علیه صلات وسلام فرمایل چا چې دا څیزونه لاسونو ته یا مرۍ ته واچول که نه، دا مونږ چې وایو دا په جبې کې اچوي، دا په پلانکي کې اچوي، پلانکي کې، دا ګورې ناروا دي. نبي علیه السلام فرمایل دا چې چا واچول او دی مړ شو که نه، او دا څیز یې په لاس و، وایي دا د عیسایانو او د یهودیانو په مقبره کې خښ کې، د مسلمانانو په مقبره کې به یې نه خښوي. دا به د مسلمانانو په مقبره کې سړی وایي نه خښوي، خاص حدیث شریف کې راځي. دا څیزونه ټیک نه دي. په دې څیزونو زموږ څنګه یقیني؟ دا شیطان په دې کې د الیکشن اثر غورځولی، موږ یې کار وشو، سیسټیک شو، کار وشو. یو صحیح تعویض یې هغه خو زه نه وایم، د قرآن او د حدیث چې کوم موافق تعویض یې هغه خو جایز دي، څه نقصان پکې نشته. او دا کوډې موډې او دا څیزونه، دا فضولیات، دا د انسان عقیده خرابوي. دا شیطان په الیکشن اثر واچوي، خلک وایي دې سره کار کېږي، نور خبر نه وي. دا شیطان هغه شان چل کړی د عمر رضي الله عنه په دور کې چې بیا څنګه هلته بیا دا ډېر زمانې نه دا رسم را روان، هر کال بیا ښکلې جینۍ بیا راوسته، هغه بیا حلاله کړه، ورو بیا غورځوله. حضرت عمرو بن العاص خط راولېږو، نه صبر وکړې، دا چلو نه کې چېرته ماشومه حلاله نه کې، صبر وکړې. زه حضرت عمر ته وایم رضي الله تعالی عنه ته، هاته خط ولېږو امیر المؤمنین، دلته خو داسې رسم دی، څه وکړو؟ حضرت عمر رضي الله تعالی عنه ته وفرمایل چې زه دریای نیل ته خط لیږم او دا خط به ورته وروغورځې، بیا ګورو چې څه کېږي. حضرت عمر رضي الله تعالی عنه خط ولیږو، ویې لیکو من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر. دا د امیر المؤمنین د طرفه دی دا خط دریای نیل ته. بیا ورته وایي اما بعد، د دې نه پس ای دریای نیل یو خبره واوره چې ان كنت تجري من قبلك فلا تجري. ای دریای نیل که ته په خپله خوښه چلیږي که نه، چې بالکل اونه چلیږي. وان كان الله الواحد القهار يجريك، او که ته هغه یو زورور ذات چلی چېرته که نه، دریای نیل والا ته تکلیف دی، او زه د الله نه سوال کومه چې الله ته جاري کړي. حضرت عمرو بن العاص ته وایي دا خط دریای نیل ته وغورځوه. دغه خط چې حضرت عمرو بن العاص ته ورسېدو مصر ته، هغه خط راواغېستو، هلته دریای نیل ته وغورځو. سبا چې خلک راپاڅېده، دریای نیل 14 لاسه اوچت بیدو، 14 ګزه بره بیدو. او د هغې زمانې نه پس علما کرام لیکلي بیا چېرته دریای نیل کې دا څیز نه راغلی چې دریای نیل وچ شوی چېرته. حضرت عمر رضي الله تعالی عنه دا د حضرت عمر کرامات رضي الله تعالی عنه. ولې وجې په مدینه منوره کې ناست و او ځمکه وخوځېده، زلزله راغله. حضرت عمر رضي الله تعالی عنه سره کوړه وه، کوړه او چې چوته یې کړه ځمکه یې پیواله، ودرېږه ځمکې، وایي څه چل دی؟ حضرت عمر په تا باندې عدل نه کوي. کله چې عدل و انصاف ختم شي په معاشره کې که نه، بیا ځمکه خوځي، ظلم وشي که نه، ځمکه خوځي. حضرت عمر کوړه راواغسته، ځمکه یې پیواله، ودرېږه، وایي ولې خوځي، څه چل دی؟ د حضرت عمر رضي الله تعالی عنه دا حکمراني دا د عدل نه ده. په تا چا ظلم کړی، ما ته وښیه تا باندې چا ظلم کړی. وایي هغه چې امام الحرمین وایي په هغې زمانه کې چې په مدینه منوره کې زلزله ودرېدلې، اوسه پورې پکې زلزله نه راځي. حضرت عمر د کوړې د وجې نه، کوړه یې خوړلې ده حضرت عمر، ځمکې د حضرت عمر کوړه خوړلې ده. د دې نه نور لوی کرامت څه داسې. یو ځل د ایران یو علاقه ده که نه، نهاوند یو علاقه ده د ایران، په هغې باندې یو د نهاوند چې کومه دروازه وه، نو هلته یو دسته لېږلې وه حضرت عمر رضي الله تعالی عنه چې لاړ شي جهاد وکړي. او په هغې باندې یو سړی مشر کړی و، حضرت ساریه بن زنیم الخلجي، حضرت ساریه بن زنیم الخلجي. حضرت عمر رضي الله تعالی عنه دلته و په مدینه منوره کې، هغه ته یې ته لاړ شي ایران ته، هلته یو علاقه ده نهاوند، هغې ته لاړ شي، هغه فتح کا. دا لاړو حضرت ساریه او ډېر مجاهدین دي ورسره، او هلته په هغې باندې تکلیف راغی. تکلیف دا راغی چې د ګیر چاپېره علاقې چې وي که نه، د نهاوند د دروازې د دغې طرف نه پې دشمنان راله، هغې ته پته نه وه چې په موږ باندې شان دشمن را روان دی. حضرت عمر رضي الله تعالی عنه صحابه کرام جماعت کې ناست دي، حضرت عمر رضي الله تعالی عنه عام ورځ د منبر ته وختو، خطبې وي،
ابي وی یا ساریه الجبل یا ساریه الجبل یا ساریه الجبل تیز आवाज وکړه یا ساریه الجبل. اوس هغه په زرګونو کیلومتر زرګونو کیلومتر لري دی په ایران کې د حضرت عمر په مدینه منوره کې. حضرت عمر رضی الله تعالی ساریه ته आवाज کې اے ساریه وای دی غر تشه سو ته وای دی غر تشه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه چا وی دادې سوی حضرت ساریه په ایران کې دی په مدینه منوره کې ناس دی د حضرت ساریه ته आवाज کې چې غر تشه دې څه مطلب دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وای حضرت عمر هغه صحیح نه چې مونږ نه نو حضرت عمر هغه صحیح نه چې مونږ نه نو. بیا الته الله جل شانو د هوا په ذریعہ باندې د حضرت عمر د आवाज رسولیو د आवाज ولا الته ورسو او په زرګونو کیلومتر لري حضرت ساریه आवाज وره د خو د کتل چې د حضرت عمر आवाز دلته سکی. موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی आवाज د سیولې د موږ زما شاته ولاړل حضرت ساریه وی که زما شاته ولاړل ماته چې غرتش و چې زه غرتش مو شانه دشمن حمله کوله و زه الله جل شانو د دشمن د حمله نه بچ کړم. دا حضرت عمر رضی الله تعالی کرامت ته چې د مدینه منوره ځان له ملک ته او ایران ځان له ملک ته او د اغه ځای پوری هوا د اغه आवाज سکی اگر رسې په لیدا د حضرت عمر رضی الله تعالی یو بهترین کرامت ته دا الله جل شانو ولې ورکول دا غي بهترین مهنت موجود د دین اسلام ډېر چوت خلک ځکه نبی علیہ السلام فرمایل داغه د مهنت توجنه داغه ایمان د وجنه حضرت عمر د مان په سر ته پیغمبر ویني سو کوي عمر به رضی الله تعالی بس په